په لومړي سر کې زه غواړم د تاسو څخه محترم انجینر صاحب بشیر، تاسو کورنۍ او د افغان تیپ غړیو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په د 5 ورځو کې دلته مو د موږ میلمه پالنه وکړه او په ډیر ورین تندي باندې مې هر څه معلومات چې په کار وو هغه مو د موږ سره شریک کړل. واقعا موږ چې دلته په دې ورځو کې د تاسو سره یو ځای کار وکړو او د افغان تیپس په هکله مو معلومات راټول کړل، د موږ دپاره دا ډیر په زړه پورې او ګټور و. موږ ته دغه معلومه شوه چې افغان تیپ واقعا یوه افغاني مؤسسه ده چې د افغانانو لخوا چلیږي او د افغانانو د پاره کار کوي او په بلجیم کې او په هالند کې د میشتو افغانانو د پاره ډیره ګټوره ده، ځکه چې دا غیر د معلوماتو نه، غیر د افغانانو ته د خدمت نه کومه بله اجندا نه لري. موږ دلته ولیدل په بیلابیلو کانالونو کې لکه په فیسبوک کې چې تاسو یې لرئ، یوټیوب کې، ټیک تاک کې، واتساپ کې کوم سیاسی او بېځایه معلومات هیڅ موږ پیدا نه کړل، بلکې ټول هغه معلومات چې هلته خپریږي په ډیر ښه ګرامر او ژبه خپریږي، په لنډه توګه خپریږي او د موضوعات چې ټاکل کیږي دغه د ما دپاره ډیر جالب و چې ټول دلته د افغانانو دپاره د ژوند او د کار کولو او اسانتیاو دپاره موضوعات خپریږي. نو دغه د ما دپاره ډیر جالب و او موږ چې ولیدل چې په لکهاو افغانان دغه اجتماعي رسنۍ لونی او ورڅخه ګټه کوي. دا ځکه مهمه ده چې افغانان چې دلته اروپا ته راشي خصوصا په لومړیو اونیو او هفتو کې هغه د دو ځای ژبې یې نه دي زده او هغه دپاره دغسې معلومات خلاصه او د دوی په ژبو باندې فوق العاده زیات ګټور ده. لویترینه واسطه دلته په اروپا کې د افغانانو دپاره همدغه د کره معلوماتو وړاندې کول دي. څوک چې معلومات ولري او قوانینو مقرراتو څخه خبر وي هغه لویترینه واسطه لري. دلته فقط په دې معنا ده چې ته یو رئیس پیژنې